अस्सलामुअलैकुम राځئ چې نن سوجي حلوا پخه کړو. په پایو کې پخوم ډېره اسانه طریقه ده. ما هم فرست ټایم پخه کړه خو ډېره ښه راله. هغې دپاره به موږ یو کاسه کې داسې چلو کړو چې 1 کپ چاڼ شوي سوجي واچوو او بیا به ورکې 1.5 کپ پای. دا پاخه پای دي خو یخ شوي دي، یخ پای دي. دا به ښه میکس کړو چې دا سوجي او پای بالکل میکس شي یو بل سره. او بیا به دا اوس سره به ورباندې کیدو او داسې نیمې ګنټې ته به دا کیدو چې دا لکه دا پای جذب کی. اوس نیمه ګنټه پس چې ما راواغشته نو پای تقریبا ټول جذب کړي، لږ لږ پاتې دي ورکې. میکس به کړو ښه او بیا به اوس پخول سټارټ کړو. هغې دپاره به موږ یو کړهي کې 1 کپ غوړي واچوو. که غوړي اچوئ او که تیل اچوئ. 1 کپ غوړي دي او 1 کپ سوجي ده. هغې کې به 1 کپ نه لږ غوندې کمه چیني واچوو او بیا به ورکې داسې 2-3 ټیبل سپون اوبه واچوو او دا به په کم ګیس باندې موږ 5-6 منټو ته پخوو چې دا چینی بالکل ګولډن شي، میکس شي او بیا ګولډن بشي. او مسلسل به دا موږ میکس کوو چې لاندې اونه لګي، ویخونه کی. ګوره چینی بالکل ګولډن کېدو کې شوه. اوس به ورکې موږ بیا دا سوجي اچوو، خوشته شوي سوجي. ګیس ښه کم دی او په کم ګیس باندې به دا موږ پخوو. اوس به داسې مسلسل میکس کوو او بیا به ورکې 1.5 کپ اوس به اوبه اچوو. دغه لږه لږه پاتې سوجي مې ورکې واچوله او مسلسل به لړو. 1.5 کپ اوبه، 1.5 کپ پای، 1.5 کپ اوبه. مسلسل به لړو چې ویخونه کی. او اوس به ذره غوندې ګیس تیز کړو. بالکل لو باندې ما چینی میلټ کا او دا به اوس لږ غونې ګیس تیز کړو نو په میډیم لو فلیم باندې به دا پخوو. تر هغې پورې به پخوو چې کمې پورې دا سوجي راغونډه شوي ني. دا 3-4 شنه لاچي ورکې ما واچول ټکېدلي. دغسې مسلسل به لړو. یو 18 منټه کې دا حلوا تیاره شي. حلوا راغونډېدو کې شوه او اوس ورکې په خپل حساب سره ډرای فروټ واچوئ چې تاسو کم خوښ وي ورکې واچوئ. ما ورکې میوه، بادام او کوپره واچول. داسې به میکس کړو مسلسل. اوس به 2-3 منټو ته په میډیم ګیس باندې پخوو. بس حلوا تیاره شوه تقریبا. اوس به سایډ ته کړو چې دا آیل ته لاړ شي او ګیس به بند کړو. آیل ته بیا لیدو کې شول. آیل به ترې موږ لر کړو. بیا یې څه سویټ کې مچولی شئ چې څه پخوئ خواږه. اوس به یې سرو کړو. یو لوښي کې به یې واچوو او بیا یې ګارنش کړئ خپل حساب سره چې څه مو خوښ وي ورباندې واچوئ. ما ټوله حلوا دې کې واچوله او چاپ شوي بادام مې پرې واچول. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک، شیر او سبسکرایب ضرور کړئ.